بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. سٹارټ مینیو. پرون اول درس مو ویلی، نن دویم درس. دا دویم درس وایو. ګورئ دلته یو څه اپشنونه دا شیان چې دا موږ تاسو ویل، او دلته د غلیس کې دا تاسو چې ګورئ دا انسټال شوي شیان دي. کوم شیان چې ما دلته انسټال کړي دي نو دا انسټال شوي دي. دلته کوم چې وایو د وینډوز مربوط نور شیان چې هغه وایو چې دغه نه یو چې دا کلندر ده، هغه کالکولیټر ده او بل کلندر ده، دا دوه دانې. او دلته لاندې نور اکسسریز کې نور راځي، تکراران هم بیا راځي، خو دا کلندر به هم دلته کالکولیټر خپله ماشین حساب ته وایي. یو نیم وخت ته ضرورت کېږي چې په کمپیوټر کې ته یو حسابي کوي، خو بل موبایل یا ماشین حساب بل شی درسره نه وي. څنګه کوئ چې دلته راځي. دا په طور د مثال داسې دلته اوس حساب کوي. په طور مثال دا ضرب کا پر 500 مساوي 125. دا دلته دا ټول پاک، دا بیا ولیکه، دا ضرب کا مساوي دلته راته بس دا ټول. او دلته د شکلونه کوي چې تغییر کړي. دا ساینټیفیک کې علمي په دغه شکل باندې راځي، دا نور شیان ورسره راغی. یا په دغه ترتیب کې پروګرامینګ، دا پروګرامران کار کوي د پروګرامر په شکل باندې. یا دغه سي ډیټ کلندر وي، دغه سي ګوره تاریخ یې دلته مونږ وایو نه دا سټانډرډ دغه څه ده، دې نه مونږ تاسو کوی شو کار واخلو. خو دا بل چېرته ده کالکولیټر، داسې خلاصوو. بل پران کې کالک ورته لیکه، کلاک نه کالک، بیا چې راځي پر کالکولیټر راځي. د دلته پران کې یا په سرچ کې لیکي CALC کالک ورته ولیکه، دلته کالکولیټر راغی، دې باندې کلیک وکړه، کالکولیټر خلاصېږي. کوی چې استفاده وکړي. راځو بل شی ده، بل دلته لاندې بل کلندر ده. کلندر جنتري ته وایي، که دې باندې کلیک وکړه دا جنتري راځي. ښه ویلکم ټو. دلته دا یوزر اکاونټ غواړي، دلته چې هغې دا نیټ سره وصل ده. یو دلته دا کلندر ده، او که دا انټرنیټ غواړي هغه یې څه کوه. اوس زه وایم نه هغه نه غواړم، دلته یوازې کلندر یې. ګوره دا کلندر ده، دا څه ده جولای 2025. دلته کوئ چې ته میاشتې ورته چینج کړئ. ګوره اګست، سپټمبر، اکتوبر، نومبر، دلته بیا بیرته کوئ چې دا بیرته راوړئ. ده خو ګوره جولای ده، جون ده، می، اپریل، مارچ، فبروري، جنوري. دغسې کوئ چې تغییر کړي. او دلته دا نور شیان هم شته. ګوره دا ټوډې د نن ورځې ده، د نن ورځې تاریخ راوړئ. دا ډې کوئ چې ته ورځ خپله ورته انتخاب کړي. هفته ده ته ورته انتخابوي، دلته منث ته کوم میاشت ورته، اییر د کال ورته انتخابوي، دلته چې کوم کال. زه وایم نه د هغې دا ټوډې، ګوره دلته دې چې نه استفاده کوئ. خو دا کلندر بیا بل چېرته راځي، بل ته دلته کنټرول پنل ته چې راسو، بیا پس ته موږ او تاسو وایو ډیټ ان ټایم. ډیټ ان ټایم چېرې دلته دې باندې کلیک وکړه. ګوره دلته هم دا هغه ده، ټایم زون باندې کړه، دا کلندر ده. ګوره دلته کوی چې ته ورځې، میاشت، دلته ټول ورته هغه چینج کړي. کال دلته هم دې چې نه کوی چې ته ورته چینج تغیرات وکړي. دا پس موږ او تاسو بیا کنټرول پنل کې وایو. راځو بل څه ده. دلته کوم د وینډوز مربوط کمانډونه چې دي هغه موږ او تاسو دلته اکسسریز کې وایو. ښه وینډوز اکسسریز دلته چې کلیک وکړئ. ګوره اول دلته کرمپ ده، خو یو خبره بل تاسو پوه شئ. ښه وینډوز خو ډېر یو جامع پروګرام ده، ښه دا ډېر وخت نیسي. که موږ او تاسو دا ټول درس ووایو که نه چې وینډوز پوره ووایه، تا تر 6 میاشتو پورې مې لا دا خلاص شي. یعنې دومره پروګرامونه پکې شته دي که نه، دومره کارونه پکې دي. خو صرف دلته موږ او تاسو وایو یو څه مهم ده، ضروري ده، د موږ او تاسو په کار راځي، او دلته موږ او تاسو ته نتیجه ورکړي، هغه باندې کار کوو. نور څه اضافي دي چې په کار نه راځي ډېر، او دلته د وینډوز مربوط دي، خو د موږ او تاسو د درس مربوط نه دي. بیا ټول وخت موږ او تاسو یوازې وینډوز کې ونیسو، نو هغه بیا پرېږدو. او کوم چې ضرور دی مهم دی هغه باندې کار کوو، نور بیا هغه پرېږدو. کریکټر ماپ ده، دې باندې کلیک وکړئ، کریکټر ماپ راځي. تاسو کریکټر ماپ سره تاسو بلد یاستئ که نه، چې کله موږ او تاسو هلته فولډر تخنیک فولډر هم کاروو که نه، کریکټر ماپ نه موږ او تاسو استفاده کوو. هلته لاندې چې به راتلې خالي خانې چې وي که نه، دا دې چې نه به انتخابوو. پران کې خو تاسو پوهېږئ چې لیکو ورته کار ماپ انټر که، دا کریکټر ماپ راځي دلته. خو ګورئ یو دلته دا خو یوازې ایریل ده که نه، کوی چې دا خو نورې هم کریکټر ماپ اصلي کار چی ده؟
هغه علامې هغه نشانې چې دلته په کیبورډ کې نشته دلته کریکټر مپ کې موجود دي ګوره دې باندې کلیک وکړه دا نشانې دي اوس مختلف دا نشانې ته کوای شي هغه پیدا کړي کیبورډ کې نشته یا دا نښه دغسې لیکنه یا دغسې دا کیبورډ کې نشته بیا دا کوای شي دی نه هر یو د دې څه ته انتخابوي دلته مختلف راځي دلته پاس دا انتخاب کبل دغسې پر مثال دلته راسي په هر یو کې دومره ډېر دا شکلونه دي کوم شکلونه چې کیبورډ کې نه ته بیا کوای شي دی چې هغه پیدا کړي دلته هغه پیدا کړي هغه نه استفاده وکړي بیا خو دا موږ او تاسو مخکې ویلی وو که نه په طور د مثال دلته یو دانه دغه ده دا به راواخلم زه دلته کاپي سلیکټ کاپي یې که دلته راځو په طور د مثال ورډ پروګرام ده ته ورډ پروګرام کې هغه لیکنه کوي صحیح ده ورډ پروګرام کې لیکنه کوي دا دلته دا رقم شکل تا ته ضرورت شو نو ته هغه جینه هغه شکل راواخلې کاپي یې که دلته دا پیسټ که ده ګوره دا کوم شکل هغه جنس ما راواخیست دلته مې پیسټ کوای شي ته استفاده وکړي تېنه ښه راځو بل شی ده دا کروس کوو کار هم نه ده دلته لاندې راځو اکسسریز کې وینډوز اکسسریز ده بل انټرنیټ ایکسپلورر ده دا دلته چې ښکارېده دا انټرنیټ ایکسپلورر ده چې کله ته غواړې په انټرنیټ کې کار وکړې دا ویب سایټونه انټرنیټي ویب سایټونه خلاص کړې په دې کې خلاصوی شي دې باندې کلیک وکړه دلته انټرنیټي سایټونه کوم یو دی لکه فیسبوک ده یوټیوب ده دغسې دا نور شیان چې دا ټول کوی شي دلته ته هغه خلاص کړي بیا څنګه یې خلاصوې دلته په طور مثال یوټیوب خلاصوې www بیا ورته لیکي چې youtube.com په انټر کې بیا دلته یوټیوب خو اوس موږ او تاسو چې ده انټرنیټ نه لرو که دا انټرنیټ وصلې دا بیا کار کوي دا اوس انټرنیټ سره تړلی دا اوس انټرنیټ وصل نه دا نتیجه نه ورکړي راځو بل شی ده بل مت انپوټ پینل ده ګوره یو نیم وخت ضرورت کېږي هنډ رایټنګ موږ او تاسو مخکې مې لیکه نه دلته یو څه لیکنه کوي په طور مثال زه دلته لیکمه په طور مثال علي ګوره ال ده او بیا آی ولیکه ګوره علي هلته یې جوړوي هم علي ده دلته کوای شي دې جنه استفاده وکړي یو نیم وخت ضرورت کېږي تا ته کوای شي دا استفاده وکړي دلته که دا غلطي کې دلته اریزر راواخله دا پاکې کړه دغسې بیا بیرته ته وایې نه دا رایټ ولیکه په طور مثال دا ا ده بی ده صحیح ده که نه اوس ګوره دا ډي سو غلط سو دلته دا سلیکټ نه ده سلیکټ اینډ کریکټ دا به انتخاب کې دا به داسې راواخلې داسې هغه دا ټول انتخاب کې چې کله انتخاب کې ګوره دا ډي ده که بي نه زه وایم دا بي ده ګوره دغسې جوړ کړه دلته کریکټ کولی شي او دلته که دا بیرته هغه غلط کې ګوره انډو بیرته ګرځئ انډو زه وایم نه بیرته دا ریډو او کلیر ټول پاکوي راځو بل شی ده اکسسریز کې دلته ګوره نوټ پیډ ده نوټ پیډ پروګرام هم لکه ورډ پروګرام چې موږ تاسو لیکنه کوو نو نوټ پیډ پروګرام کې هم لیکنه کوي یو وړوکی ساده پروګرام ده په کمپیوټر کې خو په وینډوز کې خو په کمپیوټر کې ډېر یو وسیع پروګرام ده که په دې کې زیاتره هکینګ دا نور پروګرامونه زیاتره تخنیکونه په دغه نوټ پیډ کې کارول کېږي اوس په طور د مثال ته وینډوز انسټالې نو تا په کمپیوټر کې هغه نه ورډ پروګرام نه افیس دې نه انسټال کړی نو څنګه ته کوای تل لیکنه کوي څنګه به چېرته به لیکنه کوي ورډ هغه کې لیکنه وکړه نوټ پیډ کې ګوره دلته لیکنه کوي دغسې دا اوس مخکې روان ده مخکې ځي دا څنګه ته کنټرول کې دلته کته راسي ګوره فارمټ ته به راځي دا راپټکس ورته وایي دا کته راځي اوس دغه خپل هغه نه وځي چې کله دا صفحې ته ورسېد بېرته کته راځي ګوره کته راځي چې ورته انتخابوي دلته دا راپټکس که انتخاب نه یې دا ایسته کې ګوره هماغسې مخ ته لاړو چېرته تللی ده هماغه یو لیکه ده ګوره چې ته لیکنه وکړې نور هماغسې مخ ته ځي زه وایم نه دا به چې دا راپټکس دلته کتې او دا یې دلته لاندې دا فنټ ده ګوره فنټ اندازه یې ده سایز د متن څومره یا 13 زه وایم بولډ ایټالیک دا ورته په دغه رقم غټ خط باید راسي دا ورته هماغسې جوړ شو دلته دا فارمټ کې دا ایډیټینګ کې هم دلته تغیرات راځي چې دا فنټ وګوره فایند ده یو شی پیدا کوي ریپلیس ده خو دا اوس په دې باندې موږ تاسو ډېر کار نه کوو ځکه موږ تاسو ورډ پروګرام کې دا ووایي که نه دا شیان ټول بیا هلته ورډ کې داسې ویلي دلته هم هماغه شی ده ورباندې پوهېږي نور شی نه لري یوازې هماغه شی ده ګوره دلته زوم ده زوم ان راځي یا زوم آوټ ګوره
ورځ وایم زوم اوټ کې بیرته لږ غوندې مخکې کوي او شاته کوي. دلته فایل داسې کله د خلاص کړه دلته سیو یې کړه، چې کله د لیکنه خلاص کړه سیو یې کړه، د سیو باندې کلیک وکړه دلته راځي په طور مثال دغه هغه ډاکومنټ کې یو نوم ورکړه علي، دلته سیو یې کړه. دلته چېرته لاړو دا ډاکومنټ ته لاړو، ډاکومنټ چېرته ده دلته به راځي ګوره دا ډاکومنټ ده، ډاکومنټ ته راس علي په نوم دا ټیکسټ کلیک وکړه، دا اوس موږ او تاسو ولیکو دا دلته راغی. دا چې دا نوټ پیډ پروګرام ده او دا پر هغه رن کې څنګه خلاصو ده ورته نوټ پیډ لیکي ښه نوټ پیډ انټر کې اتومات خپل نوټ پیډ خلاصيږي. او اصلي چیرته پروت ده دلته اکسسوریز کې وینډوز اکسسوریز کې. راځو بل شی ده بل پین ده. پین هم یو له برنامهونه ده یو پروګرام ده دلته سیده د رسامي زیاتره د رسامي لپاره کارول کیږي. دلته دا نور شیان په دې طریقه ده په طور مثال دلته یو شی ترې راواخلې دي چې نه ګوره دا رسم که دلته رسم که دغه لږ دا رنګ چې ده دلته یو رنګ ترې اخلي هغه انتخابوي بیا دلته دا رنګ ورته اخلي هلته کلیک وکړه بنده دغسې جوړ شو. دلته دا یو شی چې کله ضرورت شي غواړې پاک کړي دلته ګوره پاک. دلته دا پنسل ده دا لیکنه کوي ګوره خدا ایسته که بیا دغسې لیکنه کوي یو چېرته دغه تغییرات دغسې جوړوی شي. دا رنګونه دا یې سایز ده دلته دا د هغه د لیکنې ګوره چې څومره اندازه به لیکنه دا شیپونه دی شیپ هم بیا موږ تاسو هر یو دا شکل راواخله دلته هغه رسم کړه. دلته دا بشکل غوندې ده دا راواخله دلته یو رنګ واچو پکې ګوره هر یو کې بیل بیل هلته هم رنګ اچوی شي دا ټول دې ته هم رنګ اچوی شي ګوره دا کوم هغه څه وایي دا هر یو په دې کې بیل بیل رنګونه کوی شي ته واچوې پکې. بیا دا رسامي دی یو رقم یوازې ته څوک چې رسامي کې تکړه یې که نه هغه لږ غوندې داسې یو شکل جوړ کړي شکل دغسې شکل جوړوي بیا پس ته دا منځ یې ډکوي دلته دا بیا راواخله دلته دې چې نه دا ځای ډکه دا یو رنګ ده تر مثال دلته راواخلې دا بل ځای چې ده دا بل رنګ اچوي ورته دلته راځي دا بل رنګ ورته اچي دلته راځي دا بل رنګ ورته اچي. سو رسامي زیاتره دا نقشه او رسامي او نقاشي ده دلته کوی شي په دې کې ته کار وکړي پوه شئ په دې باندې. نو دا پینټ پروګرام ده. راځو که سیف کوي دلته کوی شي سیف هم کوي دې باندې کلیک وکړه ګوره دلته راځي دلته سیف کړه ډاکومنټ ته راسه دلته دا سیف کړه ګوره سیف چې کله سیف شو دلته ځمه چېرته ډاکومنټ ته لاړ شه دغه ده دا سره رقم شو لکه عکس غوندې ښه دا عکس جوړ شو نو ځتې ته ډیزاین کوې رسامي کوې هغه عکس غوندې جوړېږي دا عکس. راځو بل شی ده دلته وینډوز اکسسریز ښه پرنټ 3D ده کویک اکسس ده ریموټ ډیسکټاپ ده دا پرېږدی بیا بس 3D هغه داسې درې شکله که نه درې بودي سې ورته وایي هغه پرنټ دې باندې کلیک وکړه خو خیر زه بیا دا به لږ غوندې کار وکړو دلته ګورې پرنټ دلته براوز وکړه یو دانه دلته پروت ده دا به راواخلي ښه دا به خلاص کړي دا ګوره ښه دا 3D باندې هم لږ غوندې ځان بلد کړي 3D چی ته وایي ښه درې بودي چې له هره زاویې نه ته کوی شي هغه وګورې کوم زاویه څه ته وغواړې هغه شکل ته اوسې که ته ته هغه وګورې ګوره کومه زاویه څه ته غواړې چې هغه وګورې په هغه زاویه ته کوی شي هغه وګورې بیا دغسې ګوره لاندې نه داسې وګوره دخوا ګوره کوی شي د شپې ونه ګورې چې وډار نه شي ښه خطرناکه ده دا کوی شي داسې وګوره دا زیاتره 3D شیان نه دي دا یو نیم نقشې نه دي ساختماني نقشې چې دي هغه بیا دغسې 3D هغه جوړ کړي 3D له کومه زاویې څه ته وګورې دغسې بیا چرخېږي هغه کوم ډیزاین کړی هغه ډیزاین ښکاري. ښه راځو بل شی ده دلته اکسسریز کې بل راځو ریموټ ډیسکټاپ ده دا شیان هغه ده دا پرېږده سنیپینګ ټولز ده. سنیپینګ ټولز څه کوي د سنیپینګ ټولز په واسطه کوی شو چې د کمپیوټر د کوم ځای نه چې موږ تاسو وغواړو سکرین شاټ واخلو یو موبایل کې ده که نه سکرین شاټ اخلي اوس کمپیوټر نه څنګه سکرین شاټ اخلي داسې کله خلاص کړو ګوره نیو باندې کلیک وکړه دلته راغی دا راواخله داسې کش کړه دا سکرین شاټ شو دا دلته راغی